बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राबसु फार्मुलास ته په فارمولاس کې 13 مرتاسي او سم ویلیو چې په سم کې مو جمع کول فیوریج کې مو اوسط راځي کاونټ نمبر هغه خاني سابلې چې عدد لیکل سوي ماکس کې مو هغه عدد پیدا کوي چې تر ټولو لوړو په مین کې مو هغه عدد پیدا کوي چې تر ټولو ټیټ وو مینیمم دلته تاسو لري ریسنټلی یوزد معنا مخکې استعمال شوی پر ریسنټ کې یوزد فارموله هغه فارموله ته شي چې دلته هر فارموله زی استعمال کوم هغه فارموله دلته مشترک شي ګوره دغه مور دی دغه فایدی دا لوګاریتم دی دا جی سی ډی دی دا ما مخکې شاګردان د ویډیو د ریکارډ څخه مخکې ما نور شاګردان ته درس ویلی په دې ځای کې مې دا شان ټول ورته ویل مثلا جی سی ډی بم په دې ځای کې دا دیستا مثلا لوګاریتم بم پکښې کې دا دلته مثلا موډ بم پکښې کې دستا یعنی دلته هغه فارمولې چې استعمال کوم هغه دلته راځي نو دا دلته نه وای دا به پر خپل ځای وایو چې په هر ځای کې راتللې ورې بي وایو دلته موږ تاسو لرو فاینانشل خپل چیشته ویل کېږي د فاینانس نوم به تاسو ډېر اورېدلی فاینانس ویل کېږي کې تاسو لغوي معنا کې معنا مالی دا معنا لري عواید جمع مصارف چې ته پیسې مصرفې او ته عواید لاسته راوړې دغه ته فاینانس ویل کېږي دلته د فاینانشل څخه مطلب زموږ بینکینګ مطلب دی زموږ د سود فارمولې ټول په فاینانشل کې دي یعنی دا کاروباري دا بانکي فارمولې چې دا ټول په دا فاینانشل کې دي نو زه دغه د لپاره یو څو فارمولې نن موږ وایو نور به بیا وروسته بل ورځ وایو نو موږ ته دلته فارمول لرو په دې ځای کې پی وی لرو پی وی ویل کېږي پریزنټ والیو ته زه یې پلا کتس دلته راسي دلته ولیکئ پی وی قوس خاص دلته ګورئ دی سوله دا زه تشریح کوم دلته رایټ خبره کېږي ان پی آر خبره کېږي پی ام ټي خبره کېږي اف وی خبره کېږي ټایپ خبره کېږي نو زه یې فلا دغه لغاتونه درته لیکم بیا وروسته تشریح وکړم پی وی معنا چې پریزنټ والیو معنا چې راتلونکي پیسې یا راکوونکي پیسې دغه نقدي پیسې به ولیکو نقدي دغه وبخښه راتلونکي پیسې نه پریزنټ والیا معنا اوسنۍ پیسې اوسنۍ نقدي پیسې اوسنۍ نقدي پیسې ته چې ویل کېږي پی وی ویل کېږي دغه پی وی هغه پیسې دي چې په بانک کې ستاسو څخه اخیستل کېږي یعنی چې ته اوسنۍ ورکوې دغه ته ویل کېږي بل په دې ځای کې یوه خبره بله چلته یاده شوله د چې شوه د رایټ چې ته ویل کېږي سود ته ویل کېږي یا دوی په کاروبار کې دې ته چې ویل کېږي انویسټ چې ورته وکړې په هغه باندې چې دوی ګټه بس ان ریټ د چیش په معنا د استعمالي د ګټ په معنا استعمالیږي خو سود حرام دی تاسو بیا نه کوئ دا مازې هغه طریقه مرتس وایو دا رایټ سو بل په دې ځای کې هلته ان پی ای آر یو خبره صحیح وکړه ستاسو په یاد ان پی آر معنا چې نمبر اف فیریرز موده څومره عمر ته دا پیسې د وخت یا موده دا موده مې ځکه ولیکل چې داسې نه د وخت څخه د دې مطلب سي چې بجې د وخت څخه مطلب څون د عمر دا پیسې موږ ږدو ان پی آر سو بل په دې ځای کې پی ام ټي خبره کېږي پی ام ټي څه معنا لري پیمنټ چې ته ویل کېږي پیمنټ هغه نغدو پیسو ته ویل کېږي هغه نقدي پیسې چې هره میاشت ورکول کېږي هغه نو په مثال پیل لري چې تا د چیش لپاره ورکړ دی باندې زه اوس تشریح کوم چې معنا څنګه موږ هره میاشت پیسې ورکوو دا پی ام ټي سو بل په دې ځای کې بل لغات چې موږ لرو اف وی لرو اف وی معنا چې فیوچر والیو راتلونکي پیسې هغه پیسې چې موږ ته راکول کېږي نس پس پوز ما خبره اوس نو زه راځم ته فرض کړئ دلته موږ ته چې مثال ورکړی دی پی وی مثال مو ورکړی پی وی معنا پریزنټ والیو دا معنا لري زه اوس یوه اندازه پیسې لرم مثلا فرض کړه زه لرم یو 15000 ډالره دا ورځم بانک والا ته په سود ورکوم نه لکه عادي تاسو وایي جاري حساب پرانیزئ راسي
دا جاري حساب دا معنا چې زه درته پیسې ورکوم چې دغه 15000 ډالر مې در سره واخله په کاروبار یې راباندې کړه. موږ خلک اوس په دې رابحه هم کوي، هغه بیا صحیح ده، خو هغه بیا په ګټه ورته شریک صاحب په تاوان هم دلته خو یوازې تا نوم مازدی دغه ورکړی دي، دلته یوازې په ګټه چې شریکي په تاوان چې نه شریکي دا آرام دی. خو دلته دغه پی وي دا معنا چې زه اوس د 15000 ډالر لرم، دا فرض کړه چې دی بانک دی، عزیزي بانک دی، زه دا پیسې ورکوم چې ورور د زما 15000 ډالر واخله، بانک والا ته ته ماته 100 ګټه پوره کوي، دی فرض که ماته وایي چې زه تا ته 15% سود ورکوم، 15% سود ورکوم، نو پی وي دا معنا چې زه اوس دته 15000 افغانۍ اوس ورکړم، دی ماته 15% سود راکوي، 2 کاله بعد باید دی ماته 100 پیسې راکړي. نه سپوز ماته جې دپاره زه راځم دلته لیکم مساوي پریزنټ والیو پی وي وبخښه اف وي، اف وي معنا فیوچر والیو قوس خلاص. زه اوس دته پیسې ورکوم، زه اوس دته پیسې ورکوم چې ته دغه زما پیسې اوس در سره واخله، پی وي زه ورکوم چې د 15000 افغانۍ مې اوس در سره واخله، دغونه پیسه ته به ماته سود راکوې، نو دی باید ماته 100 پیسې دغه زه باید دته اوس 100 پیسې ورکړم چې دی ماته دغه بخښه دی ماته 100 پیسې باید راکړي، دی باید ماته 100 پیسې راکړي چې زه اوس دته دونه ورکړم. نو دی ماته وایي سود څو دی، اول راته وایي ریټ سود څو دی، زه ورته وایم سود مې دونه دی کاما. بل ستاسو څخه ان پی ای آر غواړي، ان پی آر معنا نمبر اف پیریډ، څو نمبر زه دا پیسې درسته ږدم، 2 نمبر یې ورسره ږدم کاما. بیا دی زما څخه پی ام ټي غواړي، پی ام ټي معنا میاشتنۍ پیسې، مثلا فرض کړه زه اوس ورغلم 15000 مې بانک ته ورکړلې چې زما 15000 در سره واخله، 15000 مې اوس ورکړلې، ده ما څه راکړي، زه ورته وایم زما معاش پر عزیزي بانک دی، دغه زما د معاش څخه 100 ډالر نور هم د میاشتې کاټوه راپوټوه، نه لکه کاغذ په معنی که څوک یې په کور کې پټي، زه ورته وایم دا زما 100 ډالر نور هم در سره کاټوه، مثلا 300 ډالر مې فرض که معاش دی 200 راکوه، زه د خپل کور مصارف وکړم، 100 ډالر مې د لیې پر سود پسې در سره اچوه، نو هغه به ورته ولیکي. بیا چې تا کله ورته ولیکل چې پی ام ټي څو ده دون ده، نو پی ام ټي به پی ام ټي او پی وي همیشه منفي نیول کېږي، دا په دې خاطر چې دا پیسې ستا څخه اخیستل کېږي، هر هغه پیسې چې زموږ څخه اخیستل کېږي هغه موږ چې نیسو منفي نیسو، نو منفي فرض که مثلا پی ام ټي خانه ده دا خانه کاما بخښی دی. بیا ستا څخه پی وي غواړي، پی وي معنا پریزنټ والیو، اوس زه دته 100 پیسې ورکوم، منفي به ونیسي ځکه دا بیا زموږ څخه اخیستل کېدی، یا فرض کړئ دغه پی وي زه اوس سرمایه ګزاري کوم په دا بانک کې چې زه دونه سرمایه ګزاري کوم انویسټ کوم کاما. دغه پیسې چې ته ورکوې دا د پی ام ټي ده، دا د میاشتې په سر کې ورکوې که د میاشتې په پای کې ورکوې، دا پیسې ته دا چې ته ورکوې دا د دغه کاروبار دا د انویسټ په شروع کې ورکوې که په پای کې ورکوې، که په سر کې ورکوې 1 ولیکئ که په پای کې ورکوې 0 به ولیکئ. زه ورته وایم په سر کې ورکوم، هلته بیا سود تا ته 2 او 3 ډالره فرق کړي درته انټر یې کړم. اوس ورته ګوره زه راولاړ شولم بانک ته مې 100 پیسې ورکړلې، 15000 ډالر مې ورکړلې انټر مې کړې، سود دی ماته 15000 راکوي، نو خو دروسه پرې شی نه دی مشخص، رالم او د خبره سره وکړله پر 3% مو پرېکړه وکړه چې په هرو 100 افغانو کې یا په هرو 100 ډالرو کې به 3 ډالر دی ماته سود راکوي انټر یې کړې. څو نمبر زه دا پیسې دسته ږدم، دغه پیسې زه د سره 12 میاشتې ږدم، څو نور سره ږدم 12 میاشتې انټر یې کړم. د میاشتې زه دته پیسې ورکوم که نور کوم، هره میاشت زه دته پیسې نور کوم 0 کښې ده، نو دی باید ماته 100 پیسې راکړي، زه 1 کال بعد چې دته ورځم دی باید ماته 9128 ډالره باید دی ماته راکړي په هره 100 افغانو کې د میاشتې. ښه سود د میاشت په حساب باندې ول دی، په بانکو کې دونه ډېر سود نشته، دونه ډېر سود نه درکوي، نو دلته چې اوس د 3% په هره میاشت کې، یعنې که زه 100 افغانۍ دته ورکړم د میاشتې به زما پر 100 افغانو باندې 3 افغانۍ دی ماته ګټه راکوي، نو اخر به دی ماته 9128 ډالر راکوي. که زه درته وایم چې یا ته زما د پیسو څخه وروره 100 ډالر نورې ګرځوه، نو بره ټوله سوده یې زما څخه اخلي، 15000 ډالر خو دلته راڅخه واخیستلې نغدې، او 100 ډالر دلته راڅخه واخلي باره 1200 ډالر کېږي، 1200 باره څو کېږي 6200 ډالر کېږي، نو دی زما څخه ټوله 6200 ډالر اخلي او دی راکوي 100 پیسې 8590. راسي دلته یې منفي کړه چې 100 ګټه تا وکړل، ګټه خو د آخرت خو تاوان دی، خو د دې دنیا ګټه ده، دا خانه منفي 100 200 انټر یې کړه، ده تا ته 2000
$390 ګټه درکړې ده ستا په کاروبار باندې. زما په خبرو مو انشاءالله سر خلاص شو. دغه د چې مثال سو دغه ته موږ چې وایو اف وی وایو چې اف وی معنا فیوچر والیو دونه پیسې چې زه اوس دته دومره پیسې ورکوم دی دغه نمبر بعد ماته دومره راکړي. بل فرمول چې بیا موږ تاسو لرو هغه بیا چې دی دا خو موږ تاسو چې ویلي پی دغه اف وی ویلي بل موږ تاسو لرو پی وی بیا چې ویل کېږي پریزنت والیو ته ویل کېږي. پی وی بیا وظیفه دا ده چې زه اوس دته وایم چې زه تا ته څو پیسې اوس درکمه چې ته یو کال بعد ماته $12,000 راکړې. زه بانک والا ته ورځم یا مثلا فرض کړه زه یو کور دی چې رانیسم یې اینومیني والا شرکت یې پر ما خرڅي وایي دا زه تا ته په $12,000 درکوم زه در جوړوم یو کال بعد ته ماته $12,000 راکړه دا کور یې بس تا یو کال بعد موږ لکه مثلا دا فرض کړه دا یو قانوني ده جوړه شوله په یو کال کې کورونه جوړېږي زه ورته وایم دا یو کور زه رانیسم کور په $12,000 دی زه اوس $12,000 نه لرم چې زه یې ورکړم یا زه رانیسم زه بانک والا ته ورځم زه ورته وایم وروره زما یو کال بعد $12,000 پکار هلته خو سود معلومیږي چې 2% دی که 100% دی. زه ورته وایم زه اوس تا سره څو سرمایه ګزاري وکړم اوس تا سره څو سرمایه ګزاري وکړم چې ته 2 کاله بعد یا یو کال بعد ماته $12,000 راکړې سر مو خلاص وه. یعنې اوس څو تا ته درکړم بانک والا زه اوس تا ته څو درکړم چې ته زما پیسې په کاروبار واچې خپل ګټ هم پر وکړې ما ته هم ګټ ځینې راکړې خو زما ته به د ګټ سره $12,000 راکړې. یعنې فیوچر والیو ما مشخصه کړل په دغه فارمول کې په اف وی کې فیوچر والیو تا نه مشخصه کړی تا خپلې پیسې مشخصه کړې وې چې $10,000 در کوم څو راکړې ده به تا به $10,000 ورکړې بیا په فارمول کې دی تا ته معلومېدی چې دومره درکړي. زه اوس ورته وایم چې یا زه ستا څخه $12,000 غواړم اوس تا ته څو درکړم چې ته ما ته 2 کاله یا یو کال بعد $12,000 راکړې. دا چې موږ تاسو کو دا موږ په چشکو په پی وی سره کو نو دلته زه لیکم مساوي زه بیا د څنګ ته وکړم دلته لیکو مساوي پی وی معنا پریزنت والیو کاما رایټ سود څونه دی مثلا فرض کړه هغه 3 پیسه به سود دی کاما ان پی آر عمر څونه دی دغه 12 میاشتې عمر فرض کړي کاما پی ام ټي ته اوس دته د میاشت سور کې زه هر میاشت دته منفي 2 پیسې ورکوم ځکه ما ټول منفي زموږ څخه اخیستل کېږي. کاما فیوچر والیو د ده څخه څونه غواړې د ده څخه زه 2 پیسې غواړم کاما د میاشت په سر کې قوس باندې انټر کړئ. کله چې تاسې انټر کړئ ګورئ دی تا ته څه وایي چې زه د ده څخه $15,000 دلته څه فیوچر والیو په دې ځای کې زه راغلم دلته ما ورته ولیکل چې زما څو پکار دي $15,000 مې پکار دي زه د ده څخه یو کال بعد $15,000 غواړم $15,000 یو کال بعد غواړم د میاشتې هم پیسې نور کوم هره میاشت نور کوم نه لرم د میاشت پیسې نو 3 پیسه دی ماته سود راکړي یا مثلا 4% سود یا 5% سود باندې ما ته خبر سره وکړل چې په هر 100 افغانو کې به د میاشتې 15 افغانۍ ګټه راکړي نو دی ماته وایي وای بانک والا راته وایي که ستا $15,000 پکار دي نو ته اوس ماته $8,352 سرمایه ګزاري په دا بانک کې وکړه په هر 100 افغانو کې زه تا ته 15 افغانۍ ګټ درکوم یو کال بعد راسه $15,000 در سره یوسه. یعنی ګوره په دې فارمول کې راتلونکي پیسې زموږ د خوا مشخصې شولې او دا ولې په څه رنګ راوتی ځکه دا منفي دی او پی بي ماته څه ویلو چې همیشه منفي راوځي ځکه دا زموږ څخه اخیستل کېږي. اوس نو دا ما مثال داسې درکړي چې ته بانک ته ورکوې کیدای شي بانک یې تا ته په پور درکړي ته به بیا 2 پیسې ورکوې فرض کړه که زه بانک والا زه څخه بانک والا ماته پیسې اوس څو راکړي ماته دی اوس ماته 8,352 افغانۍ فرض کړه ماته بانک والا اوس راکړلې 5% دی زما څخه سود واخلي یو کال بعد بانک والا زما څخه 15,000 غواړي دا بیا داسې مثال ته ورکولی شي اما مثال په ته سر لري چې هر کم یې ورکوئ کولی شي زما په خبرو مې انشاءالله سر خلاص شو. د نن دپاره بس د فاینانشل فارمولې به بیا انشاءالله سبا د خیر نور وایي 2 فارمولې مې نن ولې یو اف وي یو پی وي اف وي فیوچر والیو ته ویل کېده فیوچر والیو دا و چې اوس موږ یوه اندازه پیسې درلودلې دغه موږ په سرمایه ګزاري بدلولې هغه ته بیا موږ ته هغه وخت معلومېدی چې دغه عمر بعد زما ته 2 پیسې را رسېدلې او بل چې و پی وي بیا پرزنټ والیو ته ویل کېدی پرزنټ والیو بیا دا و چې ما به راتلونکي پیسې مشخصولې د ګټې سره به ما مشخصه کړې چې د ګټې سره زه په راتلونکي کې 2 پیسې غواړم اوس څو سرمایه ګزاري وکړم چې زه دغه عمر بعد 2 پیسې ترلاسه کړم دا بیا په پی وي سره کېږي.